سلام ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ د انګلیسي ژبې ټول 12 زمانې او همدارنګه د کلام اجزاوي او د هغه ډولونه په مختلفو درسونو کې زده کړل، نن راځو اکټیو وایس یعنی معلوم جملې او پاسیو وایس نامعلوم یا مجهول جملې درسونه شروع کوو. زه به تاسې په دې درس کې د اکټیو وایس او پاسیو وایس سره آشنا کړم چې پاسیو وایس د زده کړې مخکې موږ باید کوم درسونه زده وي او همدارنګه پاسیو وایس چیرې استعمالیږي او د اکټیو وایس سره څه توپیر لري. او په راتلونکي درسونو کې یو اسانه فارمول درته زده کوم چې د هغه په وسیله تاسې وکولی شئ د انګلیسي ژبې ټول 12 زمانې په ډېر ساده او اسانه طریقه پاسیو وایس ته واړوئ. خو د نن په درس کې موږ او تاسې باید د اکټیو وایس او پاسیو وایس سره آشنا سو. راځو د درس پر لوري. Active voice. لومړی راځو active voice زده کوو. What is active voice? When the doer of an action in a sentence is known, it is called active voice. کله چې په یو جمله کې د کار اجرا کوونکی فاعل یا هم سبجیکټ معلوم وي نو د ګرامر په اصطلاح داسې جملو ته اکټیو وایس ویل کیږي یا معلوم جملې ویل کیږي. مثلا I ride a bike. زه بایسکل چلوم. دلته د بایسکل چلوونکی زه یم، زه دا کار کوم، نو دا جمله اکټیو دی ځکه د کار اجرا کوونکی معلوم دی. بل مثال She sells the phone. دا ټلیفون خرڅوي. په دا جمله کې د ټلیفون خرڅونکی دا ده نو د دا کار اجرا کوونکی معلوم دی چې دا ده نو دا اکټیو وایس و. نو هر کله چې په یو جمله کې د کار اجرا کوونکی یا د عمل سرته رسونکی یا هم سبجیکټ فاعل معلوم وي نو دا جملو ته د ګرامر په اصطلاح اکټیو وایس ویل کیږي. پاسیو وایس. When the doer of an action in a sentence is unknown, it is called passive voice. کله چې په یو جمله کې د عمل سرته رسونکی یا د کار سرته رسونکی مجهول یا نامعلوم وي نو دا ته په انګلیسي کې پاسیو وایس یا مجهول جملې ویل کیږي. مثلا a bike is ridden. بایسکل چلول کیږي. بایسکل چلول کیږي د کس د بایسکل چلوونکی نامعلومه ده چې څوک یې چلوي. A bike is ridden. بایسکل چلول کیږي. دلته د چا یادونه سوی نه دی چې زه چلوم، ته چلی، احمد، محمود څوک چلی، نو دا جمله پاسیو سو. The phone is sold. ټلیفون خرڅیږي. ګوره the phone is sold. ټلیفون خرڅیږي. هغه کس د کار اجرا کوونکی د ټلیفون خرڅونکی معلومه نه ده، نه نوم اخیستل سوی نه. The phone is sold. ټلیفون خرڅیږي. نو دا جمله چې د کار اجرا کوونکی نامعلوم وي دا ته پاسیو ویل کیږي. The letter was written. کس نامعلومه دی نو دا پاسیو سو. پاسیو سنټنس. The cake is eaten. هغه کس د کیک خوړونکی نامعلوم یا مجهول دی نو دا ته په انګلیسي کې مجهول جمله یا پاسیو وایس ویل کیږي. شنو یو سوال دی. Why do we use passive voice? ولې موږ مجهول جملې یا نامعلوم جملې استعمالو؟ The first reason, when we don't want to mention the subject or the subject of a sentence is unknown. لومړی علت، کله چې موږ نه غواړو د یو کار اجرا کوونکی یا فاعل د اشاره وکړو او یا هم د کار اجرا کوونکی معلوم نه وي. The second reason, when the subject is not important anymore. دوهم علت، کله چې فاعل یا د کار اجرا کوونکی هیڅ مهم نه دی. The third reason, درهم علت، when we don't know the doer of an action. کله چې موږ نه پوهیږو چې د کار اجرا کوونکی څوک دی نو په داسې وختونو کې موږ پاسیو وایس استعمالو. The car was fixed. موټر جوړ یا ترمیم سو. موږ ته نه دی معلوم چې دا موټر چا جوړ کړی دی. په دا جمله کې د کار یا د موټر جوړونکی نه دی معلوم، فاعل نه دی معلوم، نو دا پاسیو وایس دی. The bikes were stolen.
بایسکلان غلا سول. غل نه دی معلوم چې چا غلا کړی دی، نو دا پاسیو وایس و. مشر وژل سوی دی، د مشر وژونکی یا قاتل د دا کار اجرا کوونکی نه دی معلوم، نو دا جمله پاسیو وایس دی. The lamp was turned off. څراغ یا ګروپ ګل سو، د ګروپ ګلونکی نه دی معلوم، نو دا جمله پاسیو وایس دی. که چیرې موږ وغواړو چې دا معلوم کړو چې جمله مو پاسیو دی که اکټیو، نو موږ د هو یا څوک په پوښتلو سره دا کار کولی سو. مثلا نذیر bought a house. نذیر یو کور رانیول. اوس هو یا څوک په پوښتلو سره موږ کولی سو دا معلوم کړو چې آیا دا جمله پاسیو دی که اکټیو. نو راځو جملې ته. نذیر bought a house. نذیر یو کور رانیول. Who did buy a house؟ چا کور رانیول؟ جواب نذیر دی، دا کار اجرا کوونکی نذیر دی، فاعل نذیر دی. نو دا چې فاعل معلوم سو دا جمله اکټیو دی. اوس که دغه جمله پیسیو ته واړو دا رقم راځي. A house was bought. یو کور رانیول سو. یو کور رانیول سو. ګوره دلته مو فاعل وغورځول، نظیر مو له منځه یوړل، فاعل سبجیکټ مو لیرې کړل. A house was bought. یو کور رانیول سو. نو دلته که بیرته پوښتنه وکړو Who did buy a house؟ چا کور رانیول؟ دا سبجیکټ نه لري، نو دا پاسیو دی. د یادونې وړ ده، موږ کولی سو د بای په ور اضافه کولو سره د جملې په آخر کې کولی سو سبجیکټ، موږ کولی سو د سبجیکټ یادونه وکړو. مثلا A house was bought. یو کور رانیول سو. په دا کې د کور رانیول کې معلوم نه دی، خو کولی سو د بای په اضافه کولو د کور رانیول کې معلوم کړو. مثلا A house was bought by نذیر. یو کور د نذیر په واسطه رانیول سو. نو په دا ځای کې شاید تاسو پوښتنه وکړئ، نو بیرته مو دلته سبجیکټ د بای په واسطه څرګند کړه، نو څه ضرورت دی؟ نو باید موږ اکټیو وایس استعمال کړی وای. نذیر bought a house. نو څه ضرورت دی چې موږ وایو A house was bought by نذیر؟ دا مو په یاد وي چې دلته موږ ته نذیر هیڅ نه دی مهم. A house was bought. موږ ته دلته کور مهم دی، کور رانیول سو. که موږ بای نذیر هم ایسته کړو هیڅ موږ ته فرق نه لري. که نذیر یادونه وکړو که ونه کړو، دلته موږ ته هاوس مهم دی. په اکټیو وایس کې سبجیکټ موږ ته مهم دی، او همدارنګه په پاسیو وایس کې زموږ ټول کار د آبجیکټ سره دی، چې دا په راتلونکي درس کې تاسو ته ټوله ذکر سي. په راتلونکي درس کې به زه تاسو ته ډېر ساده فارمول یادونه وکړم چې تاسې کولی سئ اکټیو وایس پیسیو ته واړوئ، او همدارنګه تاسو ته به دا ووایم چې څرنګه اکټیو وایس پیسیو ته واړوو. دا درس صرف ستاسې د آشنایي دپاره و چې تاسې د اکټیو او پاسیو وایس سره آشنا سئ. په راتلونکي درس کې به فارمول او ټول قوانین په ډېر ساده طریقه سره زده کړو. د ویډیو لایک مو هېر نسي ملګرو. تر راتلونکي درس په خدای پاک مو سپارم.